د پاکستان د پارلمان د یوې پښتني وکیلې غلطه ویډیو لیک شوي. دوستانو که غواړئ چې همدا ویډیو ګورئ او پړی پوه شئ چې دا ویډیو چا لیک کړې ده او په خپله همدا وکیله د دې ویډیو په اړه څه وایي، دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر اخره وګورئ چې په پوره مطلب پوه شئ. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې له تاسو ټولو درنو لیدونکو څخه همدا یوه هیله یو خواست دی چې زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. ښاغلي اسیا خټک د خیبر پښتونخوا په نمایندګۍ د 2013 کال را په دې خوا د ایالاتي اسمبلۍ غړې ده. اسیا صالح خټک د خیبر پښتونخوا اوسیدونکې ده چې د تحریک انصاف د سیاسي ګوند غړې په توګه کار کوي. اسیا صالح خټک په حقوقو کې لیسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړي. ښاغلي خټک په 2013 کال کې د ښځو په نمایندګۍ انتخاباتو ته ودرېده چې بالاخره دغه انتخابات وګټل. خو دوستانو تازه په سوشل میډیا کې دوه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي او خلک وایي او ورسره لیکي چې همدغه ویډیوګانې د اسیا صالح خټک دي. خو دا لا معلومه نه ده چې دغه ویډیوګانې چا او د څه په خاطر خپرې کړي دي. خو ملګرو دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې دا څنګه کیدای شي چې یو څوک دې د ماسټري تر کچې زده کړې وکړي، نو آیا هغه داسې کار څنګه کولی شي؟ خو بلخوا په سوشل میډیا کې هر څوک د ځان ښکاره کولو په خاطر هر قسم ویډیوګانې خپروي. دوستانو خو موږ دا نشو ویلی چې دا ویډیو به د اسیا صالح خټک وي او که نه، ځکه په نړۍ کې داسې ډېرې څیرې دي چې یو بل ته ورته والی لري. دوستانو په دې هیله چې ویډیو به مو تر اخر راسره کتلی وي. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.